السلام علیکم ملګرو. په تېره ویډیو کې زموږ ټاپک چې و نو هغه و فنجای. اوس په خپل را روان ټاپک چې دی پیج نمبر چې دی 24 او ټاپک چې دی هغه دی رول اف مایکرو ارګانیزمز ایز ډیکمپوزرز. اوس به دا انشاءالله شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رول اف مایکرو ارګانیزمز ایز ډیکمپوزرز. نو د مایکرو ارګانیزمز خو تاسو پیژنئ. دې نه مخکې به کې موږ بار بار د دې دغه کړی چې مایکرو ارګانیزم هغه ژوندي څیزونه چې هغه موږ افسیه کوو په مایکروسکوپ باندې په خوردبین باندې. نو د هغوی کردار به طور د ډیکمپوزرز چې هغو په ډیکمپوزیشن کې د هغوی څه رول دی، په ډیکمپوزیشن کې د هغو څه کردار دی. کله چې ارګانیک مالیکیولز سمپل کمپوننټس ته د هغې بریک ډاون کېږي. ارګانیک مالیکیولز هغه مالیکیول دي کوم چې ارګانیک مالیکیولز چې د ژوندو څیزونو بلډینګ بلاکس دي. ژوندو څیزونو خبره چې موږ کوو نو مالیکیولز بیا موږ ارګانیک مالیکیولز به یادو چې په هغې کې کاربن چې دا په رنګ کې یا په چین شکل کې د نور کوم هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن چې وغیره دې سره دی کلکي دی یو مالیکیول جوړ کړی، هغې ته وایي ارګانیک مالیکیول. نو کله چې دا ارګانیک مالیکیول ساده کمپوننټس ته ماتېږي واپس ماحول ته ځي خاورې په ذریعه یا خاورې جذب کوي یا هوا ته ځي کوم څیزونه دې عمل ته دې پروسس ته چې وایي نو دې ته وایي ډیکمپوزیشن. یا سمپلی موږ داسې هم ویلی شو چې د پروسس اف ډیکینګ مطلب د څښا کېدلو یا د یو څیز د ورستېدلو کوم مړ څیز چې د هغې د څښا کېدلو یا د ورستېدلو دا کوم عمل چې دی دې ته وایي ډیکمپوزیشن. او څوک چې دا عمل کوي نو هغو ته وایي ډیکمپوزرز. During decomposition, bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies into simple components. په دوران د ډیکمپوزیشن کې د دې عمل په دوران کې کله چې ډیکمپوزیشن کېږي، کله چې دا شیز خرابېږي، بکټیریا اینډ فنجای بریک ډاون د ارګانیک مالیکیولز. نو بکټیریا او فنجای چې دي لګي او ارګانیک مالیکیولز کوم چې تاسو ته مو وویل هغه ماتوي او فود د خوراک اینډ ډیډ باډیز. اوس د خوراک څیزونه چې دي نو هغه هم که ورستېږي څښا کېږي نو دا هغه یادوي. نو د خوراک کوم څیزونه چې دي یا مړه جسمونه چې دي هغه ماتوي انټو سمپل کمپوننټ، ساده اجزاو ته، ساده څیزونو ته. مطلب دا ایلیمنټس چې دی نو دا بیا جدا کېږي. صحیح ده. دا مالیکول چې دا مات شي نو دې ته موږ بیا وایو چې دا سمپل کمپوننټس دا ماتېږي. لکه مثال په طور باندې موږ وایو چې یاره اوبه چې دي نو دا د هایدروجن او د اکسیجن نه جوړ دي او د دې موږ ډیکمپوزینګ وکړو نو د دې نه به هایدروجن جدا شي او اکسیجن چې دی دا به جدا شي. نو بیا خو دا اوبه پاتې نه شوې، ډیکمپوزیشن شو، نو خو دواړه ګیسونه دي هغه خپل خپل هغه حالت ته بدل شو. نو داسې دا ژوندي څیزونه یا د خوراک کوم څیزونه چې هغه ماتېږي او دغه ساده کمپوننټس ته. د ارګانیزمز ویچ ډو ډیکمپوزیشن آر کالډ ډیکمپوزرز. او کم ژوندي څیزونه چې دا عمل کوي هغو ته وایي ډیکمپوزرز. د ریټ اف ډیکمپوزیشن انکریزز وذ انکریز اف ټمپریچر. اوس د ډیکمپوزیشن دا ریټ چې دی د دې سپیډ سیوا کېږي په څه سره؟ په درجه حرارت سیوا کېدلو سره. کله چې په ماحول کې درجه حرارت سیوا شي د ریټ اف ډیکمپوزیشن چې د ډیکمپوزیشن د سپیډ چې دا ورسره سیوا شي د دې درجو سره وخیږي سیوا شي. یا هیومیډیټي په هوا کې چې نمی، په هوا کې چې د اوبو مقدار کله د بخاراتو مقدار څومره سیوای د دې سره به هم د دې د ریټ چې دی د ډیکمپوزیشن ریټ دا به سیوا کېږي. اینډ اکسیجن او اکسیجن sometimes this process become troublesome for us. بعض اوقات دا عمل چې دی دا پروسس چې دی د ډیکینګ ده یا ډیکمپوزیشن ده دا زموږ دپاره یو مصیبت یو مسله هم جوړه شي. ولې چې د خوراک څیزونه انګولي شو یا نور داسې څیزونه شو نو هغه د دې سره خرابېږي، څښا کېږي. مطلب په ډېر کم وخت کې اکثر که تاسو وګورئ په ګرمۍ په موسم کې په ډېر لږ وخت کې چې دی نو انګولي یا نور د خوراک څیزونه چې دي نو هغه څښا کېږي، ورستېږي. But this process is also useful to us. لیکن دا عمل چې دی دا زموږ دپاره فایدېمند هم دی. هسې که موږ سوچ وکړو که ډیکمپوزرز فرض که نه وی، که ډیکمپوزرز فرض که نه وی نو مړه جسمونه کم څیز چې مړ شي، کم بوټی چې مړ شي یا کم ځناور چې فرض که مړ شي نو د هغوی جسمونه به د ځمکې په سطحه باندې دغه شانتې به هغه پراته وو تر عمر به پورې هغه خرابېدو به نه او دا نور کوم ژوندي څیزونه چې دوی ته به غټ مصیبت و. دا عمل چې دی دا پکار هم دی لیکن دا زموږ دپاره په څو ځایونو کې لږ مسایل هم جوړوي.
نو په دې وجه په دې سنټنس کې وایي چې سم ټایم دیس پروسس بیکم ټربلسم فور اس. بعض اوقات دا عمل چې دا زموږ دپاره لږه ټربلسم وي. نو انشاءالله دا را روان کوم یوزفل افیکټس بیا د دې مفید اثرات چې دي د ډیکمپوزیشن او هارمفول افیکټس دا لاندې، نو دا به په را روانه ویډیو کې خپل مزید بیا وایو انشاءالله. دا ویډیو د 5 منټ نه وخته سیوا شوه، بیا ډېره زیاته اوږدېږي نو تاسو هم نه بور کېږئ او ما هم نه بور کېږئ. داسې لنډه شارټ ویډیوګانې ښه دي. او د را روانې ویډیو پورې تاسو نه غواړم اجازت، تاسو غواړم سپارم په الله باندې. د الله په امان.